السلام علیکم. د کهف سورت د ترجمې او تفسیر لړۍ ته ښه راغلاست. دا یې نهمه برخه ده. په دې برخه کې د کهف سورت له 102 څخه تر 110 آیاتونو پورې ترجمه او تفسیر درته کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله پاک ته له رټلې شوي شیطان نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا آیا دغه خلق چې کفر یې غوره کړی دی أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء دا یې ګڼلې ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کار سازان ونیسي. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا موږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. دوی به هلته ورځي. د دوی د ورتګ ځای دوزخ دی. یعنی آیا منکرین داسې ګمان کوي چې زما د خاصو بندگانو یعنی مسیح علیه السلام، عزیر او روح القدس علیه السلام او د پرښتو د عبادت کولو په سبب به دوی خپل ملاتړ او مرستې ته چمتو کړي؟ نه، هیڅکله داسې نشي کېدی. دوی د الله پاک خاص بندگان دي، خو د دوی عبادت کول او الله پاک سره د دوی شریکول دا کفر دی. الله پاک د داسې خلکو دپاره سخت عذاب برابر کړی دی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه آیا موږ تاسې ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي؟ وسې وایي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هغه کسان نامراد او تر ټولو زیات ناکام دي چې په دنیایي ژوند کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوي، یعنی دوی بې لارې شوي دي. د دوی زحمت عیب شوی دی. کوم زحمت چې دوی دنیا کې ایستلی هغه عیب شوی دی. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او هغوی داسې انګیرلې ده چې د هغوی ټول کړه وړه ښه دي. یعنی دوی غلط کارونه کوي، د دنیا ژوند دپاره هلې ځلې کوي، فکر کوي چې همدا نو تر ټولو آخري هدف دی او قیامت یې له پامه غورځولی. فکر کوي داسې انګیري چې همدا نو بس دی، همدا کفایت کوي. یعنی د قیامت په ورځ به تر ټولو څخه هغه کسان ډېر زیانمن وي چې د دوی ټول فعالیتونه زیار او هلې ځلې یوازې د دنیا لپاره وي او د آخرت فکر ورسره نه وي. د دوی ټول هغه عملونه چې دوی فکر کاوه چې دوی تر ټولو ښه خلک دي او ښه کارونه کوي، د دوی ټول عملونه او نیکي به دوړه وړه شي. فجعلناه هباء منثورا د دوی د ټول کړه وړه به دوړه وړه شي، ګرد به شي. ځکه د دوی اصل چې اسلام او پر الله تعالی ایمان دی دوی نه درلود او ټولې هلې ځلې د دنیا لپاره وي چې دوی یهود او نصارا دي یا نور هغه کسان چې تر دوی بدتر دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين دا کسان دي کفروا چې کفر یې کړی او بآیات ربهم د خپل پروردګار له آیاتونو منکر و دوی، ولقائه او د الله پاک سره د ملاقات نه دوی منکر و، دا باور یې نه کېدو او په دې ایمان نه درلود چې دوی به الله پاک سره د الله پاک په حضور کې دوی ودرېږي او الله پاک ته به حساب کتاب ورکړي. فحبطت اعمالهم نو له همدې کبله د هغو ټول عملونه به بیزه شول، بیکاره شول، بې فایدې شول، دوړې وړې شو، ګرد شو. څخه کارونه چې کړي وو، په کوم نومونو چې کړي وو، هغه ټول عیب شو. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا د قیامت په ورځ به موږ ورته څه وزن ور نه کړو د هغوی عملونو ته، سپک به وي، هېڅ وزن به نه لري. یعنې د کافرانو د دوی نیکي، حسنات او ټول شیونه بې ارزښته کېږي او ضایع کېږي او په ابدي ژوند کې له سره په کار نه ورځي چې دوی هلته پرې له دوزخه بچ شي. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا د هغو سزا دوزخ دی د هغه کفر په بدل کې چې دوی غوره کړی وو. واتخذوا آیاتي ورسلي هزوا او د هغو ملنډو په بدل کې چې هغوی زما په آیتونو او زما په پیغمبرانو پورې وهلي. الله پاک دوی ته وایي چې د دوی جزا اوس جهنم ځکه دی چې دوی به زما په آیتونو او زما په رسولانو
او زما په پیغمبرانو باندې ریشخند و او ملانډې به یې وهلې، سپکې سپورې به یې ورته ویلې. یعنې هغه مسخرې او ټوکې مو چې کولې اوس یې خوند وڅکئ چې دوزخ دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذين آمنوا، خو پاتې شول هغه کسان چې ایمان یې راوړی، برعکس د کافرانو. هغه کسانو چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات یو نیک عملونه کوي دوی، یا نیک عملونه یې کړي دي. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، د هغو میلمستون به د فردوس جنتونه وي. سبحان الله، څومره خوند به کوي. دا دنیا څومره عادي ده، څومره د دې لپاره انسان دغسې ژوند له لاسه ورکوي. فردوس جنت، څوک چې نیک عملونه کوي، ایمان یې راوړی دی، د دوی لپاره به میلمستون یا د هستوګنې ځای جنت وي. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. خالدین فیها چې هغوی به د تل لپاره په دغه جنت کې اوسیږي. لا یبغون عنها حولا، او هیڅ زړه به یې نه غواړي چې له دغه جنت ته لاړ شي. یعنې جنت ته الله پاک دومره ښکلی کړی، دومره یې په نعمتونو باندې مالامال کړی دی چې جنتیان کله ورځي د دوی به هیڅ زړه نه کېږي چې بل چېرته لاړ شي. ټول عمر به لا یتناهي ژوند په همدغو خوندونو مزو کې تېروي، نه به ستړي کېږي، زړه به یې ترې نه تورېږي، نه به ستړي کېږي او زړه به یې هم ترې نه تورېږي، ځکه چې هلته ټول نعمتونه شته دی. هر نعمت چې دوی وغواړي د هغې د پاسه به بل نعمت وي، او دا خواهش به انسان ته هیڅ نه پاتې کېږي چې یو بل شی درلودی. په حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو جنت غواړئ، جنت فردوس غواړئ، ځکه چې دا د لوړې او منځنۍ مرتبې جنت دی، او د جنت ټولې چینې له همدې ځایه سرچشمه اخلي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. اوس ډیره جالبه خبره، ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه دوی ته، که سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیاهي یا رنګ شي، لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي، دا سمندر به وچ شي مخکې له دې چې زما د رب کلمې بشپړې شي. یعنې که څوک د الله پاک کلمات ټول ولیکي او دا ټول د سمندر اوبه رنګونه یو خلک پې لیکل کوي، د الله پاک کلمات پې لیکي، مخکې له دې چې کلمات خلاص شي رنګ به خلاص شي. ولو جئنا بمثله مددا، که همدومره سیاهي یا رنګ نور هم موږ راوړو لکه د سمندرونو د اوبه په اندازې، بیا به هم بسنه ونه کړي. یعنې قریشو د یهودو په لمسون او اشاره له محمد صلی الله علیه وسلم نه څو پوښتنې وکړې، د روح، د اصحاب الکهف، د ذوالقرنین په اړه پوښتنې وکړې. د دې صورت په ابتدا کې د اصحاب الکهف قصه الله پاک بیان کړه، د ذوالقرنین قصه مو شوه، د روح قصه په بني اسرائیل صورت کې ده. اوس د کهف صورت په پای کې الله پاک دا ښیي چې د الله پاک علم او حکمت، خبرې او کلام بې انتها دي. لکه څنګه چې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته هغه مثال ورکړل د هغې مرغۍ چې په سمندر کې مکوخه یا مخوکه لاندې کړله، هغې نه یې اوبه راواخیستې، او خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ویل زما او ستا علم د الله پاک د علم په نسبت باندې دومره دی لکه دغه مخوکه کې چې څومره اوبه راخیستل شوي، دا زموږ علم او اخواته سمندرونه د الله پاک علم، دومره تفاوت دی. سبحان الله. یعنې دا هغه خبرې دي چې څومره ستا ظرفیت او استعداد او ضرورت پورې تړلي د انسانانو، دا الله پاک موږ ته وښودلي. او تر دې که موږ غواړو د الله پاک ټولې خبرې معلومې کړو، د هر څه پوښتنه وکړو، د هر څه تفسیر او وضاحت ولرو، بیا نو دا د انسان له وسه نه ده پوره چې دا ټول شی نه ولیکي. ځکه که د سمندرونو په اندازه رنګونه او تشونه راوړی دا دغه کړی ولیکې، بیا همدومره برابر نور هم راشي، د سمندرونو د اوبو په اندازه رنګ نور هم راوړی او دا ولیکي، مخکې له دې چې د الله پاک خبرې ولیکل شي، کلام یې ولیکل شي، سمندرونه به وچ شي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل انما انا بشر مثلكم، ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه کفارو ته ووایه، دغه خلکو ته ووایه، انا بشر مثلكم، زه ستاسې په شان یو انسان یم. یوحى الی، ما ته الله پاک وحی کوي چې دا هر سوال او ستاسو ځواب زه در کوم، دا الله پاک ما ته وحی کوي. انما الهکم اله واحد، ما ته همدا وحی کوي چې ستاسې رب یو دی. فمن کان یرجو لقاء ربه،
نو څوک چې غواړي له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو یا ملاقات په هیله وي فلیعمل عملا صالحا نو دی دې نیک عملونه وکړي ولا یشرک بعبادت ربه احد او د الله پاک په عبادت کې دې هیڅ څوک شریک نه ګڼي. الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته ورته دا ووایه چې زه ستاسو په شان انسان یم بشر یم او ما ته وحی کېږي د وحی په اساس باندې زه له تاسو ځانګړی شوی یم او د الله پاک خبرې تاسو ته را رسوم. نو څوک چې غواړي د الله پاک ملاقات وکړي دوه کاره دې وکړي نیک عملونه دې کوي او عبادت کې د الله پاک څوک نه شریک کوي. یعنی الله پاک وایي دغه مشرکینو ته ووایه چې له تا نه د اصحاب الکهف او د ذوالقرنین او د روح او د نورو مسایلو په اړه پوښتنې کوي چې زه هم ستاسې په شان یو انسان یم که د الله پاک وحی راته ونه شي نو معلومات له ځانه نشم درکولی ما ته واحد را وحی کوي. نو اوس څوک چې غواړي له دغه ځواکمن مهربان رب سره ملاقات وشي نیک عملونه دې کوي او شرک نه دې ځان وساتي. ډیرو خوږو محترمو دوستانو د کهف سورت د آیتونو تفسیر او ترجمه هم دې ځای کې پای ته ورسېده. دا وروستی 110 آیت و. نو په دې هیله چې له دې لړۍ مو ډېر څه زده کړي وي او دا لړۍ تاسو ته ګټوره وي چې انشاءالله همداسې به وي. ما ته دعاګانې کوئ الله پاک دې موږ او تاسو ټول ته د نیک او خیر کارونو توفیق راکړي چې الله پاک مو جنت فردوس ته بوځي او له شرک نه مو د الله پاک وساتي. او تمت بالخير الحمد لله ثم الحمد لله تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.